د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور آلراونډر راشد خان ارمان څنګه دومره زر د نړیوال کرکټ برخوال شو او د کرکټ په دنیا کې زده کړې له کومو لوبغاړو څخه کړې دا او د هغې د ژوند په هکله راسره ډېر معلومات په همدغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. راشد خان ارمان وای کرکټ مې د پاکستاني شاهد افریدي له برکته زده کړې. ما یو ورځ پر ټلویزیون د شاهد خان توپ اچونه لیدله چې هغه ډېره ښه توپ اچونه ترسره کوله. ما غوښتل چې د شاهد غوندې یو ښه توپ اچوونکی شم. زه نوره هڅه هم کوم چې د کرکټ په دنیا کې نوي نوي بالونه ایجاد کړم. راشد خان د بېسارې توپ اچونې او توپ وهنې له امله د نړۍ په کچه ډېر زر مشهور شو. راشد خان په 1998 میلادي کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو پاچین ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. څو میاشتې مخکې د پاکستان هیواد پخوانی کرکټر انضمام الحق او د افغانستان پخوانی اجراییوي رئیس شفیق ستانکزی د راشد په اړه ویلي وو. انضمام ویلي وو چې راشد ما ملي لوبډلې ته راوړ، خو دغه خبره په کلکو ټکو شفیق وغندله او نوموړی ویل راشد ارمان ما د افغانستان ملي لوبډلې ته راوړی. بل پلو راشد خان ارمان بیا ویلي وو زه د کورنۍ کرکټ په نتیجه کې د خپلې وړتیا په اساس ملي لوبډلې ته راغلی. راشد د 9 ورونو په منځ کې شپږم ورور دی چې په کوچنیوالي کې د خپلو ورونو سره ټینس کرکټ کاوه. راشد خان اوس مهال 21 کاله 103 ورځې عمر لري. تر اوسه یې د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د افغانستان په کورنۍ شپږیزه لیګ APL او د افغانستان 19 کلنې لوبډلې په ګټه لوبېدلې. د ترڅنګ په بهرنیو لیګونو کې د کومیلا ویکټورینز، د ګینا امازون وایریورز، د ICC نړیوال 11 کسیزه لوبډلې په ګټه د پاکستان په سوپر لیګ کې د کویټا ګلیډرز لپاره په لسولیزه ټیټن کې او همداشان د نړۍ په مشهور لیګ IPL سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد په ګټه لوبېدونکی لوبغاړی دی. راشد به د 2006 میلادي کال د آسیا په غوره لوبډلې کې هم ګډونوال وي. ارمان خپل لومړی شلوریزه لوبه په 2015 کال کې د زیمبابوې خلاف ترسره کړه. 500 لوبه یې په کال 2015 کې د زیمبابوې پر وړاندې ترسره کړه او د کرکټ په نړۍ کې خپله لومړی ټیسټ لوبه د هندوستان پر وړاندې ترسره کړه چې دا وخت 2013 میلادي کال و. په شلوریزه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په یو میچ کې 3 منډې ورکول او 15 ویکټې اخیستل و. همداشان په 500 لوبه کې تر ټولو بهترینه لوبه د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره کړه چې نوموړي 7 ویکټې واخیستې. راشد اوس د نړۍ په سطحه یو بهترینه لوبغاړی دی چې د ICC سره په شلوریز فارمیټ کې لومړی نمبر لوبغاړی دی. نو دوستانو تاسو د راشد په هکله څومره پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.